دوه شپې ځان سره یادې ساته په ذهن کې یوه شپه چې ته د دې بچو سره تېرې ملګرو سره تېرې او سم خوشحاله او پیسې کته پیسې بره دنیا مې دومره وګټله دومره ده پاتې شوه کلي ته به په پلانې ورځ ځم په پلانې تاریخ ځم پلانې ځای کې مې ځمکه واخېسته او هغه باندې به کور جوړو واده مې سبا دی او پروګرام بل سبا دی دا یوه شپه ده دویمه شپه د مړو په منځ کې غلی به پروت دی ظاهري به غلی الله عالم چې په قبر کې به دننه سي دا به په هغه ټیم بیا پته لګي سبحان الله دې خبرې ته ما سوچ کړی تاسو به هم سوچ کړی انشاءالله دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر یو اعلان موږ به لاکو کې خو جومات کې اعلان کوي که نه الله مو بخه پلانې مړ د یو اعلان نه د مرګ د قبره پورې چې کوم سفر دی د ګنټې نه هم کم وي لکه خاوره پرې راواچوه ته دغه لرګي راوړه پلانې راوړه سلیپر راوړه لکه داسې دغه شان وینځه اوچتې که دې خوا یې که اخوا یې که قصه ختمه صبر ورته وکړئ دا ملک و صبر ته ضرورت نشي کوزوی قبر ته صبر ورته وکړئ دا عالم و نیک سړی و بیانونه به یې کول دیني بیانه و پرېږده کوزوی قبر ته صبر ورته وکړه مجاهد دی قبر ته یې کوزوه صبر ورته وکړه مالدار یې قبر ته یې کوز که صبر وکړه واړه واړه بچي به هیجاړي قبر ته یې کوز که صبر وکړه ښځه به هیجاړي قبر ته یې کوز که صبر وکړه بوډۍ مور ورته دروازې کې ولاړه ده چې جنازې راوته د سترګو نه اوښکې روانې دي زما زوی چېرته وړي صبر وکړه دې ته لږ کښېنه قبر ته یې کوزوه رسول سلم وایي چې کله مړی وشي اسرعو بالجنازه دا جنازه زر زر وړئ سبحان الله چې قبر له ویسي یعنی دې خاورو اچولو کې نه بیلچې ته ضرورت شتي نه کشۍ ته ضرورت شتي په دې موټو کې په دې چونګونو سره دا قبر دله په یو څو منټه کې ډکوي ناشنا خبره چې ما ته اوس ته کومه کوله هغه دا ده دا دنیا دومره زر ختمیږي دومره زر ختمیږي چې ته څنګه مړ شوې که نه دا نوم د ته هم څوک نه اخلي